مباشر اکرام کا کہا تھا کہ مسلمان کے محترم ابھی تفاصل سے وراشی اور تجاویز کو دیوال والے چلیے دوام بھی اکرام کا کہا हमारा दासून जे हमारा रस्सियानो डॉक्टर जेसुमा फिर मोहम्मद लाला की तो बाजू में शराय अभी ना खबरों को लेकर जरा से वो प्रोग्राम में ऊपर तो रजमान में मैं मुझे यार खुशाल खुशाल ना खबरों को मार पड़ के तेरे लगा भी वो को लेकर जाके ډېر ضروري وو او ټول یې پکار وو واقعي زه پخپله اوس هم لکه له پکنیک جمعار یم خو ما یې دې له بدخانه خاله یعنې د کشرانو ټولو وي چې یاره موږ ورته وایو چې یاره راتلو نو بېکاره وم دا له به ترې نظر وکړو خو میانه زما خپل لپاره دې زه لاړم بله دا ده چې دا خبره چې دی نو نه د مسلم لیگ ده نه د عوامي لیگ ده او نه د نیشنل پارټۍ ده او نه د دغه د پښتونخوا لیګرانو پارټۍ دا د انسانیت مسله ده د ماضي باندې چې دی نو دا پروګرام چې طریقه شوي او هغه موبایل راوړ او ما ته تصویرونه ښول ما چې لږ ساعت ما وکتل نو ما په موبایل ناست دی چې نور یې نه شم کتلی دا څوک نو ډاکټر یا دا پته ولګېدله چې یاره مشال صاحب دې دی د هغې نه پس دا پته راته ولګېدله چې د عرفان ویې دی تاسو یقین په خپله زما د سترګې نه وکتلي دي ما نه مشال لیدلی او نه د هغه په عرفان ما پېژنده نو زه ما سړی دی په خپل زړه کې سوچ وي چې یاره که د هغه زوی او داسې یوه مسله وشي چې یا به دا خلک معاف کړي دا خبره چې دی نو دغه حالت چې که ما لږ ساعته له هغه کې کتلی وم نو داسې و چې زنګانیان هم داسې نه کوي چې دا کوم کار په شان سره شوی د افسوس خبره دا ده چې یو خبره ښکاره هر چا ته پته ولګېده چې دا یو سازش واقعه ده او په دې کې د یونیورسټۍ هلکان یوازې نه دي ګناهګاري کړې یونیورسټۍ هلکان کوم خلک چې ځینوال دي د هغې پکې باقاعده ناست دی د هغې یونیورسټۍ نه بهر خلک چې کوم دی د هغې پکې ناست دی منظم سازش و او بې ګناه یې چې دی نو یو داسې ښکلی ځوان یو داسې قابل هلک ژوندی پاتې کړی وی موږ به پرې چې دی نو سبا فخر کړو چې هغه کې دومره خدای قابلیت او هغې رښتیا هغه کنټرول هم چې هغه لکه ټولو لپاره افشا یو مشال اثبات سره مې ډېره همدردي ده په خپل ځان سره مې هم همدردي ده چې تاسو یقین وکړئ ما دا نه دي ویلي چې دا د مشال دی ما دا ویلي چې دا زما دی دغسې چې دلته کې کوم درانه مېلمانه راغلي دي نو ما ته پته ده چې د هر یو ځوان دغسې شوی دی پرې لکه نماز یا پرې د اقبال د افسوس خبره دا ده چې موږ کې اوس هم داسې خلک شته او اوس یو اخبار کلتور چې د چارسدې علماو یو غونډه کړې ده او هغې دا ویلي دي چې دا کوم
کسان نیولي شوي چې د ده د پرېښودو او دوی سره چې دی نو ناملاتیا د هغه په کار لکه دا ډېر کسان خو یو زبردست کار کړی دی حالانکې د انسانیت په نوم باندې چې دی نو د شرم یو د بېحیایۍ خبره وه او هغه علما چې مونږ وایو دا مولانا صاحب دی دا حاجي صاحب دی دا قاضي صاحب دی مونږ ورته چې دی نو په ادب باندې پرستو مونږ یې عزت کوو او د هغې خپله دا دغه نه ده ورکړې چې هغې د حقیقت نه ځان خبر کړي چې یاره دا مشال رښتیا هم ناکاره وه او که نه دا تعلق شوه هغې داسې خبره کوي چې دا کوم کاتلانو نو د دوی مدد پکار دی یا دغه پکار دی دا د اربایي خبره د ما جنګ رفاقي د چا څه دي علما ما ته پته ده چې دا علما څنګه جمع شوي به یو څنګه مدني ده چې زه د چا څه دي نه ډېر خبر یم او یو وخت تدبیر کړی سبق مې ما سره چا څه دي خلک څنګه خلک دي او څنګه دغه دی ډېر ښه پخوان دي ښه دوستان دي ښه دغه دي هلته کې چې دی نو خانان هلته کې دغه دي هغه خلکو همدا ابوبکر خلک کې خامخا چې داسې یو کار کوي چې هغه په عدالت کې وایي چې هغه ما په ډز کړی دی او ما چې دی مشاهده راوړی او خامخا ابوبکر خلک کوي نو علماو چې دی نو لکه څومره موږ عزت کوو د هغې نه هغسې لاندې کارونه کېږي تجویز دا دی چې مونږ څومره پورې زمونږ په هغې تعلق ته نو مونږ خو لکه هر یو کس چې دی نو یې پاک له خپله همدردي کړې ده تر دې پورې چې هر یو زمونږ سینیټر وکړو وزیر وکړو کویټ نه وکړو د دین ځای نه ورسړې دې به پکې ځان جنازې ته ورسولې ده زمونږ مشر محمود صاحب په خپله راغلی دی اقبال سره مونږ که دربند وو مونږ اقبال سره ولاړ وو او مونږ ټول باندې چې دی نو لکه مونږ ولاړ وو ورسره تر اخره پورې به ولاړ وو ورسره چې زمونږ مناسب څه خدمت وي ورسره د هغې ته هر وخت تیار یو او مونږ به د اقبال ملګرتیا کوو په هغه حال کې په هر څه او ډېره سیوا به زه څه ځای تذکر شم زه معافي غواړم زه ډېر ورته ځایم نه شم دغه ورکه کافي والسلام علیکم